دې جنډې په مقصد ځان پوهه کوي. د دې جنډې دوه رنګه دي، سپین او شین. په دې کې یو حصه د سپین رنګ ده چې د هغې مطلب اقلیت یعنی مشترکه مختلف مذاهب والا خلق، او درې حصې شین کلر دي چې د هغې مطلب مسلمانان. او په شین کلر کې بیا چاند تاره جوړ کړي دي. د چاند مطلب ترقی چې دا ملک په د ترقۍ په لار رواني. او د ستوري مطلب علم او روشني، یعنی دې کې به خلک علم حاصلوي او رڼا به خوري. او په مشترکه طور چې گرین او وایټ یعنی شین رنگ او سپین رنگ ملاو شي، نو دا د امن او د معاشي ترقۍ پیغام ورکوي. دا جنډه امرالدین کیدوانی ډیزاین کړې ده او د پاکستان لومړي وزیر اعظم نوابزاده لیاقت علي خان په 11 اگست 1947 په قومي اسمبلی کې دا جنډه پیش کړه. خو په قومي سطح دا جنډه په 14 اگست 1947 باندې خپله شوه. دا د یو ملک او قوم پہچان وي. زمون خوږ وطن پاکستان ډېر په قربانو باندې آزاد شوی دی. د پاکستان د جنډې دا اصول دي چې یو خو به دا سرلوړه د ټولو نه اوچته ولاړه وي، دویم دا به ځمکې سره نه ټچ کیږي، دریم د دې سپین طرف چې کم دی هغه الټه سایډ ته راځي، او که دا سپین طرف ته ولا سم سایډ ته کړو دا جنډه به الټه وي، او څلورم دا جنډه به صفا سوتره وي، د دې د پاسه به لیکل یا سټیکټ وغیره نه لګیږي. او بل دا چې حکومت کله د غم یا د سوګ اعلان وکړي نو دا جنډه به یو لیش ښکته سرنګو ولاړه وي. د دې مطلب دا دی چې دا جنډه یعنی ټول پاکستان په دې غم کې شریک دی. د دې جنډې د حفاظت دپاره په باډرو باندې زمونږ آرمي په یخنۍ ګرمۍ سیلۍ بارانونو او طوفانونو کې د شپې او ورځې ولاړ وي او د خپلو سرونو قرباني ورکوي. هر دښمن به په ویر ګډ کوستانه مبا ساتو، د تا درې هومره اوچته ستا جنډه به ساتو. ستا هر دښمن به په ویر ګډ کوستانه مبا ساتو، د تا درې هومره اوچته ستا جنډه به ساتو. په هر میدان کې توریالی زما ګل وطنه، په هر میدان کې توریالی زما ګل وطنه. زما نظر زما زړګی زما ګل وطنه، زما نظر زما زړګی زما ګل وطنه.